الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. دا د عبدالله خان مرحوم انډیوالانو ته دا سلام ووایه. د عبدالله خان انډیوالانو ته دا ووایم چې تاسې ته هر څونه پس چې یاست او مشران یې سره کښېنئ، مشران یاست که کشران یاست در سره وپوښتئ سره کښېنئ. د ملاختر په کیسو خو تاسې یا خبر یاست، شاید په خبر یاست او یا به نه یاست په خبر. نو هغه اوس ګوره دغه دي د تحریک مشران چې هر څه وټوله د هغه په قتل باندې متهم کړي دي او یا د امریکایانو ارتباطیان بللي دي یا د مټران مخالف چې اچولي دي. نو دغه شي په نامه یې ټوله ګرده یاد کړي دي. نو د ګوره سره کښېنئ، دا سړی د مشرتوب نه دی، دا نږدې داسې خبرې کوي نږدې دی چې مرتد فکر سره. نو دا د مشرتوب نه دی، نه دا د مشرۍ دی او نه تاسې لره دا مناسبت دی چې په دې مشري قبوله کړي. نو تاسې به یا په خبر یاست، ځان به ماچولی یا به څه نسي ویلی. خدای ما درته وویله چې دا سړی بالا زه نه مشر کوم. ګوره سره کښېنئ، هر څوک چې مو خوښ دی یو مشر کوي یو معاون کوي. او مقصد دا دی چې دا سړی د مشرتوب نه دی. که چا شخصي خواهشات یې هغه ځان ته خبره ده، او که جهاد یې ایمان یې اسلام یې د رب تعالی څخه بیرېږي. دا د دوه نفره ټینګ کړي دي، وزه سهار ماښام ته کوي، اوس اقرارونه دې په کوي، ناکه خبرې دې په کوي. ستاسې دې په الله قسم چې دا ستاسې زړه ته لېږي دا اوس دا د امریکایانو ارتباط په داسې نقشه کې او یا د دوه نفرو ارتباط په لوی نقشه کې او داسې چې دا دې اوس دغونه کار دې کړی او یا دا دونې زمانه هېڅ نه شوه پېښ، دا دونې مشران شهیدان شو، دونه کم اصل سړی دی چې زما په الله قسم خو به دغه ټول تاریخ کې دونه کم اصل سړی یا ستا یا پیدا کړي یا چا لیدلی دي. نو ستاسې هم زړه ته نه لوېږي. نو اوس دا خبره ده پر موده د امر دی، مطلقا دی بالا بیا قید و شرطه دی. په ټول ابد کې هم نه مشر کوم، توبه وکړه مې نه مشر کوم، نه د مشرتوب دی. تاسې ته قسم در کوم د مشرتوب وړ دی دغه اوس. نو که تاسې یا بیره تاسې هغه یاست نه خبره یاست هغه دی په اطاعت کې یاست، خو دغه اطاعت وکړئ چې سره کښېنئ. یو مشر که یو معلم که هر څوک چې یاست هر ځای چې یاست مشران کشران که سره وپوښتئ. فاتحه امر دی، فاتحه نه منظوروئ یا نه قبلوئ. هغه نو شخصي خواهشات ستاسې خپل کار دی، بیا نو هغه دی چې بیا نو ګیله مه کوئ هره کم چې سوله بیا نو هغه سوله. بس دغه خبره درته کومه. د مشرۍ هغه سړی نه دی، هیله ناکه پیس کې پسې راخیستی دي. تاسې هم د الله تعالی کوچنی د لوی زړه ته لوېږي دغسې، او که لوېږي نو ماسې ټول مو په سر کې دي، بل شي مو په سر کې دي. بس دغه خبره ده، په الله قاطع فیصله ده چې په هېڅ وخت کې نه مشر کوم او نه د مشرتوب دی، نه که د جابۍ سړی دی، د بېعزتۍ سړی دی، سپک سړی دی، به الله پر دې سره کمه نه پرېږدم. نو بس پر الله پاک سپارم. ښه چېرې
اطاعت کوي خو دغه اطاعت کې نه کوي بالا شخصي خواهشات دي بالا نور کې قریب دی کې شناخته دی بالا هغې ورته ټول ته دغه یو امر دی زه هم پر الله پاک سپارم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو او دغه خبره یو رسوله چې په هر ولایت کې یاست په هر ولسوالۍ کې په هر ځای کې یاست مسؤول چې په هغه ځای کې دی هر چې مسؤول دی هغه په هغه قانونو په چوکاټ کې او په اطاعت په امر کې دی هغه خپل کار کوي د هغه خلکو سره دی طالبانو سره دی هغه یو مشر په یو احاطه کې چې هغه یو چې کله په هغه کې اطاعت کوي که ستی دا مشر ستی اطاعت به کېږي که بل مشر د هغه اطاعت به کېږي دا اوازې هم دقسې ګرځېدلې دي په روزګار یا خواته دا هم خبره هم درته کوم او بل دا نور ته وایم چې بیا ورشي دغه هغه ته ووایي بیت الله مسعود ته ووایي چې دا دوه بندیان دي د حاجنې علاقې او دی چې دی معنا خبرې کوي یا هلته کنټرول کوي یا هغه دی چې تکیه کوي یا کنټرول کوي د دغه فعالیتو ناکه رنګزردیو د ناکه بیابیو د ناکه درواغو څخه یا تکیه کوي دا ور واورېدله چې داسې یو کار یې کړی دی نو بیا چې دی ګیله نه کړي نو بیا چې ورسره وسوه هغه ورسره وسوه او دا بیت الله مسعود ته دې ووایي چې بالا دغه سړی یا کنټرول کړه او که خبرو ضرورت ته خبرې دې په واجب وړي چې کنټرول یې کړي او دا دوه بندیان دي دا جمیله کې او بالا یې پوه کړي چې په خپل کور باندې کښېنه کرایه کښېنه په چا باندې غرض مه کوه او یا یې هغه دی چې بې شرمي یې کوله ټینګ یې کړي هلته یې بندي کړه ورسره دغه خبره ده بالا بله خبره نشته د په باره کې به دغه خبرې دي اکثره وانډیوالان تسولې ښایسته دغه بیت الله مسعود ته ور واستوئ چې کنټرول یې کړي د دغه حالات چې وباسي دا خو نو اوس اوس دا خبره سره سپینه شي او دا خبرې واوري یا رسوا شي نو دا خدای پاره نور چې منقیم شي د الله تعالی څخه خلاقه دا سړی تېرېږي سبا به بل چم کوي بل چم کوي یا به خلک حکومت په لاس کړي او الله بالله خو به دی په دغه امریکایان ورته ننوځي دغه فعالیت کې به دی دغه چې دا اوس درواغ وایي څه به دی رښتیا ونه ښي چې په دغه کس په مبتلا نه شي ولې انادي دی ډېر انادي سړی دی ډېر فتنه سړی دی بالا کې ان ومنې خوا دی خلاص دی که ان ونه منې بالا هر څه چې دی اوس داسې رقم نقشه یې راخیستې ده بیخي یو مخبرونیت یې راخیستې دي نو بالا به خلک هم د ده سره خیرچم کوي نو مجبوره دي چې دی دونه مفتن دی یا دونه بې عزت یې کوي یا دونه دښمني کوي د دې ټولو مشرانو سره دوی دونه په سپین سترګو دښمني باندې ګډېږي یا پرېښینولي دي په زور یې کارونه په کوي په دغه نه پوهېږي چې دا اوس میدان ته راوباسم چې دغه خلک دغه اقرار هم وکړي داسې او چې دا فتنه نه وای دا ستا څنګه زړه ته لوېږي دا دونه عظمت دا دونه کار دا دونه کیفیت دا څنګه ستا تر خوله وځي څنګه نه په شرمېږي نو څه انجي باور ستا ده دغه چې وشو خیر دی نو بس دغه خبره ته عملي کړه السلام علیکم